السلام علیکم دوستان. افغانستان بریا خپله کړه او د آیرلینډ سره یې لوبلړۍ مساوي کړه. افغانستان په څلورمه شلوریزه لوبه کې د ښې توپوهنې ترڅنګ ښه توپچونه هم ترسره کړه چې د آیرلینډ څخه یې لوبه وګټله او لوبلړۍ یې هم مساوي کړه. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ څلورمه نړیواله شلوریزه لوبه په بیلفاسټ کې ترسره سوه. د باران له امله په ځنډ سره پیل سوه چې لوبه 11 اورونو ته راکښته سوه. آیرلینډ د لوبې ټاس وګټي او په خپله توپچونه غوره کړه. د افغانستان لپاره په نن لوبه کې نجیب الله زدران او راشد خان ډېر زبردسته بیټینګ ترسره کړي چې دواړو ښه لوبه ترسره کړه. تیزه لوبه یې ترسره کړه. نجیب الله زدران نن 50 هم وواله. نجیب الله زدران یقینا هر وخت په سخت وخت کې د افغانستان لپاره ښه لوبې ترسره کړي دي. 50 یې وهلې دي، 30 یې وهلې دي. نجیب الله زدران یو ډېر زبردسته لوبغاړی دی او ورسره راشد خان هم نن ډېر زبردسته توپخانه ترسره کړه. 11 منډې یې وکړې د افغانستان لپاره چې په وروستۍ کې ډېر ښه وځلې دي او د افغانستان هدف یې تر 132 منډو پورې ورسوي. افغانستان په ټاکل سوي 11 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 132 منډې وکړې. حضرت الله عزازي 6 منډې، رحمان الله ګربز 40 منډې، ابراهیم زدران 1 منډه. نجیب الله زدران ډېره ښایسته په زړه پورې لوبه ترسره کړه. په 40 توپونو باندې 50 چټکې منډې وکړې. 4 څلوریزې، 3 شپږیزې وهلې. کپتان محمد نبي 15 منډې، عظمت الله عمرزي 4 منډې او راشد خان 11 ناسوځېدلې منډې وکړې. د آیرلینډ لپاره ډیلاني ډېر زبردسته ښایسته بالینګ ترسره کړي. په 3 اورونو کې 13 منډې ورکړې، 3 لوبغاړي وسوځول. هند هم یوه ویکټه واخیسته، هیډر هم یوه ویکټه واخیسته، میک کارټي هم یوه ویکټه واخیسته. د 132 منډو هدف په تعقیب کې آیرلینډ په ټاکل سوو 11 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 115 منډې وکړې او افغانستان د 20 منډو په توپیر په لوبه کې بریا خپله کړه. د آیرلینډ لپاره جارج ډاکرل ډېره زبردسته لوبه ترسره کړه. په 20 بالونو باندې 41 ناسوځېدلې منډې وکړې چې په وروستۍ کې ډېره تیزه لوبه وکړه او پول سټارلینګ 60 منډې وکړې. بلبرني کپتان 15 منډې وکړې. ټیکټور 14 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپچونه کې نوین الحق هم ډېر زبردسته بالینګ ترسره کړي. په 2 اورونو کې 25 منډې ورکړې، 2 ویکټې یې واخیستې. عظمت الله عمرزي په 2 اووره کې 25 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې واخیسته او فرید ملک تر ټولو زبردسته په زړه پورې بالینګ نن ترسره کړی دی. د په 2 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې دي، 3 مهم لوبغاړي وسوځول او راشد خان هم په 3 اووره کې 21 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول. افغان بالرانو نن ډېر زبردسته بالینګ ترسره کړي. په خاصه توګه فرید احمد ملک نن ډېر ښه وځلېدی چې په تېرو لوبو کې دته چانس نه ورکول سوی. په نن لوبه کې دته چانس ورکول سوی و چې د هم د دې چانس څخه پوره ګټه پورته کړل او ورسره راشد خان چې هم په تېرو 3 لوبو کې هیڅ ویکټه نه واخیستې، په نن لوبه کې ښه وځلېدی. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه او د دا جایزه فرید احمد ملک ته ډالۍ کړه. د یادولو وړ ده چې د 5 نړیوالو شلوریزو لوبو لړۍ لومړۍ او دویمه لوبه آیرلینډ ګټلې وې او درېیمه او څلورمه لوبه بیا افغانستان وګټلې چې اوس لوبلړۍ 2 په 2 سره مساوي ده او 5مه لوبه به د لوبلړۍ ګټونکې لوبډله معلومه کړي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.